بل په دې مخکې ورځو کې ګوره تاسو ته ما ویلي مو چې مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه یو فتوا ورکړې وه د ملک بینک په باره کې د انسانانو د پیو د اغستو د خرڅولو په باره کې چونکې انسان ډیر زیات محترم دی مکرم دی نو د جسم سیزونه چې کوم دي د دې اغستل خرڅول دا زموږ شریعت چې کوم دی نو دا ناجایزه ګڼي چې دا نه دي اغستل خرڅول لدی نه دي پکار نو هغه چونکې هغې کې ډېرې مسلې وي د انساني پیو خرڅولو کې او د هغې په بینک جوړولو کې نو هغه فتوا ګوره د مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه چې دا فتوا ورکړه او دارالفتاء د دارالعلوم کراچۍ دا فتوا ورکړه نو دا ګوره د دې مسلمانانو د پیدې دپاره ورکړه د دې مسلمانانو پکې پیدا وه ځکه دا فتوا ورکړه او د هغې په باره کې زمونږ دا لیبرلس چې کوم دي دا لیبرل ذهن والا هغه څه وایي در دې پورې د مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه په باره کې هغې وویل چې مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه خو په خپله بیا د میخې پیس کی که نه نو چې دې د میخې پیس کی نو بیا د میخې دا بچي چې کوم دي نو دا خو هم بیا د درونه دي که نه دا خو هم بیا د درونه خویندې شو دغه شان د غوا ده پیچ چې چا وسکله او مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه وسکل نو بیا خو دغه هم د رونه شو ځکه د غوا بچي هغه هم بیا د درونه خویندې شو نو دونه سپکې خبرې صرف د دې وجې نه چې هغه داسې یو فتوا ورکړه چې په هغې کې دا لیبرلس چې کوم دي دا ټول پکې انوالو او د دې ټولو ته د دې ټولو جیب ته پکې پیسې راتلې د هغه پیسو د بندولو د وجې نه مفتی تقی عثماني صاحب چې کومه فتوا ورکړه نو هغه بینک چې کوم دی هغه په کراچۍ کې بند شو فلحال هو معطل شو هغې وی چې موږ مزید تحقیق کوو د هغې نه بعد به بیا فیصله کوو نو هغه بند شو نو د دې جیب ته هغه ډالرې چونکې دا په یورپ کې لومبې شروع شوی یورپ والا شروع کړو د دې جیب ته هغه ډالرې راتلل بند شو نو د دې د وجې نه هغې څه وکړه هغې په مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه پسې داسې قسمه خبرې شروع کړې داسې قسمه چې داسې قسمه خبرې د انسان په وهم او ګمان کې هم د دومره غټ سړي مطابق نه راځي او هغې په سوشل میډیا باندې باقاعده لګیا دي او باقاعده مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه ټارګټ کړی دی